اته کسان داسې دي د هغوی سره هیڅکله دوستانه مه کوه. نمبر 1 د بېلمازه انسان سره دوستانه مه کوه، ځکه چې یو ورځ به تا هم داسې پرېږدي څنګه چې نن خپل رب پرېښي. نمبر 2 د دروغجن انسان سره ملګرتیا مه کوه، ځکه چې دروغجن انسان نږدې شیز لرې کوي او لرې شیز را نږدې کوي. په خوله به درته باغ او بخار جوړ کړي، لیکن هیڅکله تا ته فایده نشي در رسولی. نمبر 3 د احمق انسان سره ملګرتیا مه کوه، ځکه چې احمق انسان به تا ته د فایدې رسولو کوشش کوي، خو تا ته به نقصان او ضرر در ورسوي. نمبر 4 د بزدل انسان سره ملګرتیا مه کوه، ځکه چې یو ورځ به تا په سخت وخت کې په نیمه لار کې پرېږدي. نمبر 5 د بخیل انسان سره ملګرتیا مه کوه، ځکه چې بخیل انسان هیڅکله ستا مدد نشي کولی، بیا خاص کر په هغه وخت کې چې کله ورته ستا ضرورت شي، نو دې د تا نه ځان پټوي. نمبر 6 د سپک انسان سره ملګرتیا مه کوه، ځکه چې سپک انسان دی به ستا د عزت خیال نه ساتي، خلکو ته به ستا عیبونه بیانوي او تا به بېعیبونه. نمبر 7 د مطلبي انسان سره ملګرتیا مه کوه، ځکه چې د مطلبي انسان مطلب صرف ستا مال دی، او چې کله درنه مطلب پوره کړي، مطلب یې درنه پوره شه، نو بیا ستا د سر دشمن هم جوړېدی شي. نمبر 8 د کچه انسان سره ملګرتیا مه کوه، ځکه چې د کچه انسان مثال داسې دی لکه د یو زوړ دیوال، یو نه یو ورځ به په تا باندې راپرېوځي او په دې غم باندې